سلامونه او نیکی هیلې د انیکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د بوډا او لیوانو پلونه ناول 5مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 6مې برخې ته هرکلی کوم. تېره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې وروسته یې ورو ورو خوله سره ورټوله شوه. ویې ویل ما ته هم ښه ده، غم به مې یو څه سپک شي، ځکه ما تر اوسه د خپل ژوند سختې چاته نه وي ویلی. تا زما خبرو ته غوږ ونیو، مینه دې ورسره وښوده او په اورېدلو یې ستړی نه شوې. په خندا مې وویل خو غواړم چې نور څه هم واورم. ده وخندل. خو اوس د ماښام اذان ته لږ وخت لرو، نورې خبرې به ماخوستان ته پرېږدو. ما ورسره ومنله او له کوټې نه ووتم. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. د ماخوستن ډوډۍ مې له مور سره وخوړه، ځکه هغه یوازې وه. پلار او ورور مې د میلمنو په کوټه کې له بوډا سره یو دسترخوان ته پلتۍ وهلې وې. مور مې خبرې کولې، له قیمتۍ نه یې سر ټکاوه. ویل یې چې تر دې خو د طالبانو وخت لا ښه وه، دا نوې پیسې خو تورې خاورې دي، هېڅ برکت نه لري. مور مې ډېر وخت د کرزي حکومت ته ډونګېده، بیا ولاړه شوه. چای دم کړ او په پتناسه کې کېښود. وروسته یې راته وویل چې چای د میلمنو کوټې ته یوسم. ما هم پتنوس راواخیست، د میلمنو کوټې ته ورغلم. ورو مې په بخارۍ پورې لرګي پسې کړل. خو بوډا او زما پلار د سیاست په اړه سره غږېدل. پاسې تود و. پلار مې پر کرزي خاورې اړولې، ویل چې سوړ سړی دی، جدیت نه لري، په حکومت کې د کار وړ خلک لږ دي او د خلکو په ژوند کې د پام وړ کوم مثبت بدلون نه دی راوستی. خو بوډا بیا د کرزي حکومت غنیمت ګڼه. ستونزې او خالیګاوې منلې، خو مجبوریتونه یې هم یادول او پر دې خبره ټینګ ولاړ و چې که دا ځل ګډوډي جوړه شوه نو دومره وینې به وبهیږي چې له خلکو نه به تیر وحشت هیر کړي. د دوی خبرې ډېرې اوږدې شوې. آخر مې بوډا ته سترګه ټینګه کړه. دی مسک شو او د صحرا ګشت په پلمله کوټې ووت. پلار مې هم ګړۍ ته وکتل، پښې ورټولې کړې او له کوچني ورور سره مې یو ځای کور ته روان شو. ما په چایجوش کې پاتې چای پر بخارۍ کېښود او د بوډا د راتګ په تمه کېناستم. بوډا ډېر ځنډ ونه کړ. کله چې په دروازه راننوت په خندا یې وویل بل رنګه نه ولاړېدل. ومې خندل. اهو خو ته څنګه پر خپل قول ولاړې یې که خوب درځي؟ بوډا زما په مقصد وپوهېد او په داسې حال کې چې پر خپل ځای کېناسته په خندا یې وویل نه بچیا، شپې اوږدې دي، خبرې به کوو، خو ته راته ووایه چې په کوم ځای کې وم. په بیړه مې وویل. انور د کار کولو ته نه پرېښود. بوډا یو سوړ اسویلی ویسته ویې ویل ژوند همداسې پر مخ ته. لاسي ریړۍ مې د لرګي په یوه غرفه بدله شوه او د لمر له وړانګو نه سیوري ته شوم. بیا مې د کیمپ په بازار کې یوه دوکانګی په کرایه ونیو او خوراکي شیان مې پکې واچول. انور به تر غرمې په ښوونځي کې و او مازدیګر به یې د کیمپ څو ماشومانو ته انګریزي ورښوده، ځکه د څو کاله کورسونه ویلي وو او پر انګریزۍ یې ژبه ښه اوښته. ژوند ښه و، ګزاره کېده. څه پیسې به دوکان راته جوړولې او څه به هم انور له زده کوونکو نه فیس اخیسته. دی به د هرې میاشتې په پای کې راته کېناست او ګټلې پیسې به یې زما مخې ته کېښودې. انور زلمی و، خو هېڅ وخت به یې پیسې په جیب کې نه ګرځولې. د اړتیا پر وخت به یې ما ته خوله جینګه کړه او کله چې به مې تر اړتیا ډېرې پیسې ورته ونیولې یوازې دومره به یې ور واخیستې چې ضرورت به یې ورته درلوده. د هېڅ وخت بې ځایه نه ګرځېده. درانه خویونه یې لرل، لږې او په تول پوره خبرې به یې کولې. په کوڅه کې به په ټیټ سر روان و او په ګاونډیانو کې دروند نوم درلوده. انور په 18 کلنۍ کې لیسه خلاصه کړه. بیا یې د مهاجرو په یو پوهنتون کې امتحان ورکړ او په خپل لیاقت ډاکټرۍ ته بریالی شو. په هغه ورځ ډېر خوشحاله ښکارېده. سترګې له اوښکو ډکې وې. لومړی یې زما لاسونه په ښکلولو لانده کړل او بیا یې کلک غېږه راکړه. د خپل بریالیتوبونه زما د خولو د تویولو له امله ګڼل. په هغه شپه یې تر ناوخته زما پر ټټر سر ایښی وه. نورې شپې به یې له ما نه خبرې اورېدې، خو په دې شپه د ده خوله ډېره ښورېده.
زما ستونزې او کړاوونه یې یادول او د هغو خواریو په اړه غږېده چې د انور په وینا ما د ده لپاره ګاللې وې. انور په پوهنتون کې هم تکړه و. د درس ترڅنګ به یې د پخوا غوندې نورو ته انګریزي ورښوده. ده به د لارې کرایه او د پوهنتون مصرف په خپله پوره کوه او پر دې سربیره به یې د خپل لاس په ګټلو پیسو کله کله دکان ته هم سودا راوړله. ورځې په اونیو بدلېدې، اونۍ په میاشتو او میاشتې هم په کلونو. د انور د زده کړو وروستی کال و چې پوهنتون د پاکستان حکومت وتاړه. دا د کرزي د واکمنۍ لومړۍ دوره وه. د خلکو بیا لیک لوست ته تمه پیدا شوې وه او د ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو زده کوونکي ډېر شوي وه. انور هم لنډه موده کابل ته راغی او کله چې په کابل پوهنتون کې خپل کارونه سم کړل نو موږ تصمیم ونیو چې باید خپل هیواد ته لاړ شو. هماغسې وشول. موږ 3 تنه پېښور ته تللي وو. زه، مهرا او انور. خو د راتګ پر مهال د مهرې هډوکي د پېښور په خاورو کې پاتې شول. کله چې تر 20 کلن هجرت وروسته بیرته قرهباغ ته لاړو، زموږ د کور پر ځای یوازې د خاورو غونډۍ ولاړه وه. د کلي هدیره څو چنده لویه شوې وه او د کورونو په دیوالونو کې د ګولیو د لګېدو ځایونه ښکارېدل. د خاورو غونډۍ مو هواره کړه او د کور پر پخواني ځای مو د پخوا غوندې 2 کوټې او 1 دالان جوړ کړ. انور څه موده وروسته کابل ته لاړ او زه یوازې پاتې شوم. په لومړۍ شپه تر ډېره خوب نه راته، داسې وم لکه کومه ورکه چې مې شوې وي، ځکه انور به تر خوب مخکې تل زما پر ټټر سر لګاوه. په 24 کلنۍ کې هم همدا خوی ورسره ته. ده به تر ډېره زما پر ټټر سر ایښی وه. پیچلې ویښته به یې په استره باندې لګېدل او خوند به مې ورنه اخیست. موږ به له یوې او بلې خوا سره غږېدو، خو د پخوا غوندې به مو ډېرې خبرې د شیرینو په اړه وې. انور به یوازې هغه وخت خپلې بسترې ته ور وښویېده چې سترګې به یې خوب ور درنې کړې. خو بیا مې هم زړه ته ډاډ ورکړ چې انور به په رخصتیو کې راځي. اټکل مې سم وخوت. انور په 2مه جمعه کور ته راغی. د 2 اونیو خبرې ټکي په ټکي راته وکړې او د شنبې په سهار بیرته کابل ته ستون شو. انور به په میاشت کې 1-2 ځلې کور ته راته. تر ډېره به راسره ناست وه. خبرې به یې راته کولې. د خپلو درسونو په اړه به غږېده. ویل به یې چې د انګریزۍ ژبې څومره زده کوونکي لري، د لیلې ژوند یې څنګه دی او د کمپیوټر په زده کولو کې ذهن څومره ښه کار کوي. انور چې بهرزل کور ته راغی، نوې خبرې به یې راته لرلې. ما به غوږ ورته نیولی و او د ده خبرې ښې راباندې لګېدې. انور د پوهنتون وروستی کال هم په بریالیتوب پای ته ورساوه او پر نوم یې د ډاکټر کلمه هم ورزیاته شوه، ډاکټر انور. وروسته یې په یوه بهرنۍ مؤسسه کې کار وموند او ما په لومړي ځل ډالر ولیدل. د ده د راتګ ورځ به د سیمې ډېرو اوسېدونکو ته معلومه وه. له راتګ سره به یې زموږ انګړ له وړو زړو تور سرو او سپین سرو ډک شو. چا به ټوخل، ځینو به خپلو ملاو ته لاسونه نیولي وو او یو شمېر نورو به بیا له خپلو معدو نه شکایت درلود. انور به په ورین تندي دوی ته کتل، نسخې به یې ورته لیکلې او ما به په ده ویاړ کاوه. زه نور هغه پخوانی خوار مالک نه وم چې چا به پور لا نه راکوه. خلکو اوس د ډاکټر انور پلار بللم او په سیمه کې د عزت په سترګه راته کتل کېدل. زوی هم زما وه، پیسې هم زما وې، هېڅ چا 1 روپۍ هم نه رانه غوښته، خو خلکو درناوی راته کاوه او لاس په نامه راته ولاړ وه. خو زه پوهېدم چې هماغه پخوانی مالک یم. پخوا خو مې لا د خلکو خدمت کاوه، کاریزونه مې کیندل، پخڅې مې وهلې او دهقاني مې کوله. خو اوس غوړ بریتونه ګرځېدم. دوی ماته نه بلکې زما شتو او ثروت ته مات وه. ځکه به مې د دوی له کښته پورته کېدو نه خوند نه اخیست. ما یوازې له خپل زوی سره مینه درلوده. هغه راباندې ګران و او د ده مینه له هر راز ککړتیا نه پاکه راته ښکارېده. زه هم پر ده ګران وم. خپل ګړګوتي ویښته به یې زما پر ټټر ایښودل، کیسې به یې راته کولې او په دفتر کې به یې له خپل پرمختګ نه خبروله. بوډا غلی شو. په بیړه مې وویل، بیا؟ پرته له دې چې راته وګوري یو سوړ اسویلی ویست او ورو یې وویل. خو انور یو دم بدل شو. که څه هم بیا د پخوا غوندې کور ته راته،
خو څېره به یې نیولې غوندې وه. دی خواشینی ښکارېده او زما له ټټر نه به یې خپل سر ژر پورته کوه. نور به یې د پخوا غوندې نه خندل. زما پوښتنو ته به یې لنډ ځوابونه ورکول. د ناروغانو لیدو ته یې زړه نه ښه کاوه او تل به په فکر کې ډوب وه. د نه خوراک درلود او نه مو خوب. کله چې به ما د خواشینۍ علت ورنه وپوښ نو په درواغجنه خندا به یې د خپلې ستړیا او د کارونو د ډېرېدو خبره رامنځته کړه. خو زما زړه ته نه لوېده، ځکه انور داسې څوک نه و چې له کاره ستړی شي. آخر یوه ورځ د ده د خواشینۍ په راز وپوهېدم. یو ماسپښین کوټې ته ورننوتم. انور کتاب سترګو ته نیولی و. دی دومره په فکر کې ډوب و چې زما په ورتګ هم خبر نه شو. کله چې تر څنګ تېرېدم نو ناڅاپه مې بدن زیږ شو. انور کتاب ته نه کتل، بلکې ده په کتاب کې ایښې د یوې نجلۍ عکس ته وچې سترګې نیولې وې. د انور پر اوږه مې لاس کېښود. دی یو ټکان وخوړ او په بیړه یې د کتاب پاڼې سره وروستې. یو نظر یې راته وکتل. رنګ یې ژیړ و او غټې سترګې تکې سرې ښکارېدې. ورو مې وویل څوک ده؟ دی وارخطا شو. خپلې پښې ور ټولې کړې، غوښتلې چې ولاړ شي، خو ما تر لاس ونیوه. په خندا مې وویل در باندې ګرانه ده. بغورې سره شول، سر یې وځړېد، خو څه یې ونه ویل. ما زیاته کړه ګوره زویه، مینه ګناه نه ده، خو زه ستا پلار یم. باید پوه شم چې تا څوک خوښه کړې، دا نجلۍ څوک ده او څنګه دې ورسره وپېژندل؟ په وارخطایۍ یې وویل سویتا نومیږي. په یوه سیمینار کې مې ورسره وپېژندل. دا له منځني طب نه فارغه ده. په خندا مې وویل سویتا، څه عجب نوم دی. په شرمېدلې غږ یې شونډې وخوځېدې. ښه نجلۍ ده. مور او پلار یې درانه خلک دي. پلار یې څه کاره دی؟ پلار یې انجینر دی او مور یې هم معلمي کوي. دوی یوازې همدا یوه لور لري. یوه شېبه غلی وه. بیا مې کتاب ته لاس ور وغځاوه. خو انور پر کتاب ګوتې ټینګې کړې او په شرمېدلې غږ یې وویل ابا لولم یې. ما وخندل. پوهېږم زویه، تر اوسه هم د کتاب په لوستلو بوخت وې. یوه شېبه یې راته وکتل. پر پراخ تندي د خولو څاڅکي پراته وه. شونډې یوې خوږې مسکا بدرګه کړې او په بیړه له کوټې ووت. عکس مې راواخیست. یوه نجلۍ وه چې له تور پړونې نه یې ژیړ ویښته راوتلي وه. دې شنې سترګې درلودې او څېره یې تر ډېره انګریزانو ته ورته وه. یوه لحظه فکر په مخه کړم. وروسته مې په زړه کې راتېره شوه هلک مین دی. راځه زړه یې مه ورماتوه. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او په خندا یې وویل څنګه، ته خو به مین نه یې؟ ما وخندل. نه تر اوسه لا نه. ده وویل ښه ده زویه، خپل درسونه دې وایه. که دې پر چا زړه بایلود بیا به د دنیا کارونه درنه پاتې وي، ځکه مینه عجب درد لري، یو سوځونکی درد، داسې یو درد چې انسان د وسپنې غوندې ویلې کوي. مین نه خپل لري نه پردي، هیڅ څوک به هم نه پېژني. دی یوازې خدای ته ژاړي او له هغه نه خپله مینه غواړي. زه هم مین وم. ما نه د خدای داد ځمکه ومنله او نه هم د ده کلا او پیسې. زما لړمون یوازې د پلار په غچ سړېده. خو یو خړ سهار مې ژوند را بدل کړ. د شیرینو په لیدو مې پر زړه د مینې اوبه تېرې شوې او د غچ په نوم یې څه نه پرېښودل. اوس انور مین وه، بله چاره نه وه. او ښه مې دا وګڼل چې د ده خوښې ته غاړه کېږدم. میاشت لا نه وه وتلې چې د انور له خوا یو لیک راورسېد. لیکلي و چې د نجلۍ له کورنۍ سره غږېدلی او له ما نه یې غوښتنه کړې وه چې کابل ته ورشم. ما هم په دوهمه ورځ د کابل پر لور حرکت وکړ. تر 4 ساعته مزل وروسته په کوټې سنګي کې ښکته شوم. انور ته مې له یوه هوټله ټلیفون وکړ. نیم ساعت لا نه وتلی چې انور راغی. د خړو زمدریشي اغوستې وه. پیچلې ویښته پر تندي پراته وه او ږیره یې تر پخوا لنډه ښکارېده. هغه کلک غېږه راکړه. وروسته له هوټله ښکته شو او په یوه ټکسي کې کېناستو. پر لاره د خلکو ګڼې ګوڼې ته حیران شوم. له موټرو لاره نه کېده
او د سړکونو پر غاړو نوې ودانۍ مخ پر جوړېدو وې. ځکه ما له عسکرۍ راوروسته بیا کابل نه و لیدلی. هغه وخت دومره بیروبار نه و، سړکونه تش ښکارېدل او په څو دقیقو کې به د یوازې 1-2 متره موټر تر څنګ تیر شول. خو اوس خلک داسې سره خوځېدل لکه د سرو بمبرو یا غومبسو ځالې ته چې لرګي ورنږدې کړي. انور د کابل په تیمني کې د یو مارکیټ پر سر کوټه کرایه کړې وه. د کوټې یوه دیوال ته یوه توشکه پرته وه، بل کونج له کتابونو ډک و او ورته نږدې څو پیالې چای جوش، د ګازو ډبه او یو کوچنی دیګ ښکارېده. انور چای جوش پر ګاز کېښود. شیبه وروسته مو چای سوړ کړ او بیا د ده په غوښتنه د باندې ووتو. لومړی یې په یوه مغازه کې یوه نوې کورتۍ راواغوسته، بیا یې پر یوې سپینې خولۍ پیسې ورکړې. وروسته یې د کابل د امامونو په ستاینه خوله پرانیسته، ویل چې تودې اوبه لري او ګرمه هوا یې په بدن خیره نه پرېږدي. په پای کې یې رایاده کړه چې دواړه به حمام ته لاړ شو. ما ویل چې همدا نن سهار تر اوبو ووتم، خو ده په خندا زما ګیرې او ویښتو ته اشاره وکړه چې د لارې دوړو وهلې دي. د انور په ټینګار حمام ته لاړم، خو تر ځان پرې مینځلو د مخه یې د سلمانۍ پر څوکۍ کېنوله او سړي ته یې وویل چې د سر ویښته او ګیره یې وروړه کړه. د سر د ویښتو په کمولو کې ما هم کومه خبره نه درلوده، خو پر ګیره مې زړه نه کېده. خو انور ټینګار کاوه چې مازې د ویښتو سرونه به یې بیاتې کړي. آخر را باندې زورور شو او شیبه وروسته مې له سر او ګیرې ګډ وډ تور او سپین ویښته توی شول. که څه هم چې ګیره مې تر موټې ووته او لا پر سنت برابره وه، خو بیا مې هم د ګناه احساس کاوه. تر هغه وروسته نمرهي حمام ته ورننوتم. حمام تود و، خو له ناپاکۍ او بدبویۍ نه یې ټیکه نه کېده. کله چې له حمامه راووتم نو د انور په غوښتنې یو هوټل ته ورننوتو. هلته پر پلاستیکي څوکیو کېناستو. هوټلي راغی او انور د 2 خوراکو کباب فرمایش ورکړ، خو د ډوډۍ د خوړلو پر وخت مې د سوالګرو له لاسه ګوله نه تېرېده. په 10 دقیقو کې به تر 10 ډېرې ښځې، ماشومان او سپین ږیرې راته درېدلې وي. لومړی 2-3 ته مې څو ماتې روپۍ ونیولې، خو بیا مې تر وس تېره شوه. ماسپښین قضا انور ته یو ټلیفون راغی. دی تر سلام وروسته یوه شېبه غلی شو، بیا یودم وخندل او ویې ویل اهو راغلی دی، د مازدیګر خواته درځو. کله چې ټلیفون ته ځواب ورکړ ما ته یې وکتل، په سترګو کې د شرم نښې ښکاره شوې. بیا مخامخ راته کېناست، زما پر زنګنو یې لاسونه کېښودل او په زړېدلي سر یې وویل ابا ته پوهېږې چې ما د څه لپاره راغوښتې؟ ما وخندل. اهو زویه پوهېږم. شونډې یې وخوځېدې. ما په خط کې درته لیکلي وه. په خبره کې ورولوېده چې د سویتا له کورنۍ سره غږېدلی. ته وخندل، ورو ولاړ شو، د ورسۍ تر څنګ ودرېد او په داسې حال کې چې لاندې سړک ته یې کتل ویې ویل ځکه مې راوغوښتې چې نجلۍ ووینې او له مور او پلار سره یې خبرې وکړې. ولاړ شوم. د انور پر اوږه مې لاس کېښود او ومې ویل سمه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. مخ یې راواړاوه، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. لومړی زما پر ښي لاس شونډې کېښودې او بیا یې کلکه غېږه راکړه. د تګ په وخت کې په خواره خوله د پټکي د لرې کولو راته وویل. دلیل یې دا و چې هوا توده ده او ما د انور لپاره له هلکتوبه راهیسته په لومړي ځل خولۍ پر سر کېښوده. انور په لاره کې د نجلۍ د کورنۍ په اړه خبرې کولې، ویلې چې لوستي خلک دي، ولور نه اخلي او ان د ښوروا لنده ډوډۍ هم لا په کاشوغه خوري. د خبرې کولې، د دوی د ژوند په اړه غږېده او په غیر مستقیمه توګه یې پر غوږ وهلم چې د ښاري ژوند نزاکتونه کوم دي. تر نیم ساعت مزل وروسته په یو پخه کوڅه کې له ټیکسي نه ښکته شو. انور ویل چې دا نوی ښار دی، دلته کورونه ګران دي او د ښار په دې برخه کې یوازې شتمن خلک ژوند کوي. بیا د یوه کور دروازې ته ودرېدو. انور پر زنګ ګوته ټینګه کړه او شیبه وروسته یو په ونه ټیټه او ږیره خریېله سړی ښه راغلاست راته ووایه. کله چې سړی مخ ته شو انور زما غوږ ته خوله راټیټه کړه. انجینر صاحب دی. موږ هم په سړي پسې ګامونه واخیستل. کور یو منزله وه خو پاک او ښکلی، په دیوالونو پورې ښویه تیږې سریښ وې او د انګړ تر چمن سره ګلان راتاو وه.
شیبه وروسته یوې پراخې کوټې ته ورننوتو. زه او انور پر پستو کوچونو کېناستو، خو کله چې مې په انجینر پسې سترګې وغړولې له کوټې وتلی و. شاوخوا مې وکتل. کوټې ښکلې پردې لرلې او پر مخامخ دیوال د یوه نیمه بربنډې نجلۍ او لوی تصویر راځړېده. د انور وارخطا غږ مې واورېد: ابا! د هندي فلمونو یوه لوبغاړې ده. دا وخت یوه پخه ښځه کوټې ته راننوته. هغې ننوتې سترګې درلودې، ټیکری په غاړه کې پروت و او په سره رنګه تنګ پنجابي کمیس کې د ټټر راوتلې برخې له ورایه ښکارېدې. ښځې په خندا وویل: له لیدو نه مو خوشحاله شوم. ومې ویل: خدای دې مه خوروه. هغه مخامخ راته کېناسته، د کمیس لمنې پر خپلو غوښینو ورنو ورکش کړه او په خندا یې وویل: زه د سویتا جانې مور یم. انور جان ستاسو ډېر صفت راته کړی، په رښتیا هم چې پر هغه ګران یاست. انور ته مې وکتل، خوشحاله ښکارېده. یوه شېبه غلی و. ښځې د میز پر سر یوې پرتې مجلې ته لاس ور وغځاوه. مجله یې څو ځلې خپل مخ ته وخوځوله او په تریو تندې وویل: دا یې هم حکومت. له غرمې راهیسې برق نشته، له ګرمۍ مړه شو. بیا یې ما ته وکتل، د تندي ګونځې اوارې شوې او په خندا یې وویل: تاسو څنګه؟ برق مو سم دی؟ خوله مې ځواب ته جوړوله چې انور وار ډومبی کړ. موږ برق نه لرو، له جنراتوره کار اخلو. حیران شوه. د انور له خولې مې په لومړي ځل درواغ واورېدل، ځکه موږ جنراتور نه درلود. په کور کې مو لاټین لګاوه. ښځې وخندل. ټلویزیون چالانولی شي؟ انور یو ځل بیا درواغ وویل: هو، برق قوي دی. ما ورته وکتل، غومبورې یې سره شول. دا وخت انجینر کوټې ته راننوت. هغه د خپلې ښځې تر څنګ کېناست. ما ته یې وکتل، مسک شو او پرته له دې چې څه ووایي د میز له سره یو کتاب ور واخیست او سترګو ته یې ونیو. ښځه ولاړه شوه او په خندا یې وویل: بښنه غواړم. له دې سره له کوټې ووته، خو لنډه شېبه وروسته بېرته له یوې سرتور سرې نرۍ نجلۍ سره کوټې ته راغله. ښځه پر خپل ځای کېناسته او نجلۍ له مېوې نه ډک غوری زموږ تر مخ پر اوږده میز کېښوده. وروسته یې یوه خوږه مسکا وکړه او له نریو شونډو نه یې د سلام ټکی راووت. ښځې وخندل. سویتا جانه ده. نجلۍ د خپلې مور تر څنګ کېناسته او سر یې وځړېد، خو ښځې مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل: لورکۍ! میلمنو ته میوه نږدې. د هغې په سپینو بغورو کې سرخي وغوړېده. ولاړه شوه او له غوري نه یوه یوه مڼه او یو وښکې انګور په دوو وړو غابونو کې کېښودل. یو غاب یې انور ته ور وښویاوه او بل یې ما ته رانږدې کړ. وروسته بېرته د خپلې مور تر څنګ کېناسته. هغې ته مې وکتل، ښکلې وه او په ګرد سپین مخ کې اوږدو شنو سترګو یوه نوراني ځلا پاشله. خلوڅې غاړې او بې لستوڼو کمیس یې خوند رانه کړ. د انور غږ مې واورېد: پلاره، میوه در واخله. انجینر ته مې وکتل، خو هغه ته میوه نه وه ایښې او د پخوا غوندې کتاب سترګو ته نیولی وه. بېرته مې انور ته سترګې ور واړولې. د ما ته کتل. د ده له خولې نه په لومړي ځل د پلار ټکی راته راووت. پلار هم ښکلې کلمه ده، خو ما ته نابلده ښکاره شوه. دومره خوند مې ورنه واخیست لکه څومره چې د ابا په ټکي کې پروت و، ځکه انور په لومړي ځل ما ته ابا ویلې وه. دې تورې ته مې اوښکې تویې کړې وې. خندلې مې وه او د ژوند خواږه یادونه مې پکې پراته وه. خو دا یو کلیوال توری وه. فکر کوم انور به د ابا په ویلو شرمېده، ځکه یې پلار بوډا وټوخل. بیا یې ټوخي زور ونیو او ولاړ شو. د ورسۍ پله یې خلاصه کړه، لاړې یې تو کړې او په داسې حال کې چې پله یې بېرته پورې کوله ویې ویل: ما وبښه. وروسته یې خپله کیسه پسې وغځوله. موږ تر ناوخته پورې خبرې وکړې، خو کله چې د کوژدنې موضوع رامنځته شوه، نجلۍ په زړېدلي سر له کوټې نه ووته. که څه هم چې د انجینر د لور د ژوند مسله وه، خو ده له خبرو سره دومره دلچسپي نه ښوده. کله کله به یوه خبره له خولې نه راووته چې د ده د ذوق نمایندګي به یې کوله، خو مېرمنې بیا سور اور وه. ژبه یې بې واره چلېده، خبرې یې کولې. د سویتا د راتلونکي ژوند نیکمرغي یې غوښته او له هرې خبرې سره به یې خندل. ما ته د کور اصلي واکداره دا ښکاره شوه.
آخر مې د مازدیګر لمانځه ته جای نماز وغوړاوه، خو دوی لا خبرې کولې، آن انور هم لمونځ ونه کړ. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، د بوډا او لیوانو پلونه ناول شپږمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.